إلى عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفيه وفطر الوحي. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حضرت جبرائیل علیه السلام سره ابتدائي ملاقات او قصه حضرت ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته وکړه، نو یو خودی په عقلی دلیل باندې تسلی ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، بل د بوت ورقه ابن نوفل ته چې په نقلی دلیل باندې د تسلی ورکړي. ورقه پښتنه د پیغمبر علی السلام نه وکړه، ایغه ماجرا ورته ذکر کړ چې داسې داسې واقعه وه، نو دو ورته ویل دا هغه ناموس ده، هغه رازدار د رب ده چې مخکې په موسی علیه السلام باندې نازلېدو. تر دغه ځایه خو مو پرون خبره کړې وه. اوس دغه حضرت ورقه ابن نوفل رضی الله تعالی عنه دا وی افسوس کوي یا لیتنی فیها جزاء، کاش کې چې د تا د نبوت په وخت کې د تا د دعوت په ورځو کې زه نه وای قوي ځوان وای، یا لیتنی اکون حیا، کاش کې که ځوان نه یم چې ژوندی خو یم اذ یخرجوک قومک، هغه وخت کې چې د تا قوم تا باسي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا د ما قوم به د ما سره دښمني کوي ما به باسي؟ ده ورته ویل او، ځکه ټول تاریخ ګواه ده، دی خو عالم د اهل کتاب و چې هیڅ سړي یعنی هیڅ نبی د تا غوندې دعوه قوم ته نه ده راوړې چې د هغو د 360 خدایانو نه ته یو خدای ته رابولې، داسې دعوه هیچ هم نه ده راوړې مګر هم د هغه سره دښمني شوې ده. نو دښمني په نتیجه کې به کله ته هجرت ته مجبوره کېږي چې وطن پرېږدې. خو که زه د تا د نبوت د شهرت په شپو کې موجود وم نو زه به د تا بلیغ انداز کې قوت او معاونت وکم. خو بیا ډیر وخت نشو تیر چې ورقه وفات شو او وحی هم نوره منقطعه شوه، فتور دی وحی راغی. یا لیتنی فیها جزاء بیرته عبارت ترا شو، یا لیتنی یا حرف ندا ده او منادا دلته نشته، نو ندا چاته ده؟ جواب کې دی وی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ده. تقدیر داسې ده یا محمد صلی الله علیه وسلم لیتنی فیها جزاء. خو په دې بیرته څوک سوال کوي چې دغه جمله خو په هغه ځای کې استعمالیږي چې هلته مخاطب بالکل وجود نه لري، دلته خو ورقه غږیږي مخاطب موجود ده چې پیغمبر علیه السلام ده، دا تقدیر خو دلته خود صحیح کیږي. لیکن په داسې ځای کې چې مخاطب بالکل وینه لکه حضرت بیبي مریم علیها السلام چې کله د اولاد د پیدایښت سلسله د دې شروع کیږي نو الله ته هغه وی یا لیتنی متو قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الته به مخاطب څوک ګرځي؟ الته خو هیڅوک بل وجود نه لري. نو لہذا څوک دا حرف ندا نه ده، حرف تنبیه ده. یا لیتنی په معنا د الله، لکه حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه چې مدینه منوره زاده حاله شرفن کې تبي وي
د صدیق اکبر هم ته به حضرت عایشه رضی الله عنها پښتنه ته ورغله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د مکه معظمه ارمان کوي الا لیت شعري هل ابتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل. اوس الته الا حرف تنبيه ده ویل خو ملانه ما اصل تاسو ته ویل دا روان ده بیا راځي نو دوی وی چې دلته دا یا په معنا د الا ده لیکن مختار قول دا چې نه دا یا حرف ندا ده په دې ځای کې چې بل څوک نه مخاطب او داسې کلمه استعمال شي الته د خپل ځان نه د نفس انتزاع کیږي یا نفسي. حضرت بیبي مریم علیه السلام چې وی یا لیتنی مت قبل هذا یا نفسي لیت مت قبل هذا. دوم خبر یا لیتنی فیها کاش کې چې د تا د نبوت په ورځو کې زه څنګه وای فیها جزع ځوان ته ویل کېږي نوی ځوان ته خو د حیواناتو کې د ځوانۍ د عمر خپل مرحلې دي لکه د قربانۍ دپاره چې کوم شرط دی. په اوښانو کې ځوان اوښ هغه ته ویل کېږي چې 4 کاله یې پوره وي په 5م کال کې داخل شي. په غویانو کې چې 2 کالانه شي 2 کاله یې پوره شي. په میږو وزو کې چې 1 کال یې پوره شي. کنایه ده د ځواني نه کاش کې چې زه یو قوي ځوان وای د تا د نبوت په شپو کې. ځکه پرون مو ویلي وو چې وکانه شیخا کبیرا قد عمیا اوس خو په سترګو ضعیف شوی و سپین ږیری و نهایت زیات معمر انسان و. جزعا د اعراب په لحاظ باندې 2 خلې ویل کېږي جزعا جزعن نسب په څه لحاظ باندې ویل کېږي او رفع په څه لحاظ باندې ویل کېږي. یا لیت خبر غواړي که نه غواړي څنګه یو منصوب که مرفوع نو جزعون به وی چې منصوب شي و نسب په څه لحاظ ده کان به مقدر یا لیتنی کنتو فيها جزع او یا دلته د مفعول د جعلتو مقدر د پاره ده. اوس خو سپینګره یم کاش کې یا لیتنی جعلت فيها جزع چې زه ګرځول شوی وای ځوان خدای په خو په دغه قادر ده چې بیرته سړی ځوان کی کاش کې چې زه ځوان شوی وای بیرته د سره او ما د تا نصرت او د تا خدمت کړی وای. یا لیتنی فيها جزع یا لیتنی اكون حیا کم از کم چې ځوان نه یم ځواني نه راګرځي دغه سي د نسب د پاره یا لیت په معنا د تمنیتو باندې مرادي چې مفعول دغه جزعان مفعول دیغه د پاره واقع شي. کم از کم کاش کې چې زه خو ژوندای وای هغه وخت کې چې د تا قوم تا باسي. دا خبره چې وکړه حضرت پیغمبر علی السلام دلته تعجب کوي استفهام د تعجب د پاره وی او مخرجیهم پیغمبر علیه السلام ورته آیا دوی مال رئیستون کې دي دا تعجب ولې وکړه وای د 2 وجه نه. یو دا چې دا خبره واورېده چې دوی به تا باسي نو حرم شریف د اسماعیل علیه السلام د وخت نه نیولې تر دغه وخته پورې د نبی علیه السلام آبا او اجداد ټول په مکه معظمه کې اوسېدي. دغه د پلارنی وطن او بیا داسې وطن چې حرم د الله تعالی ده بیت الله شریف کې موجوده ده د دغه فراقت نهایت زور غواړي ځکه د ډیر تعصب نه تعجب وکړه. او یا دوه موجه د تعجب داده چې دغه بدبختان چې ما وباسي نو خدای به دغه عظیم نعمت د اسلام نه محروم شي. نو د دې په حال تعجب کوي د دومره عظیم نعمت نه څنګه ځان محروموي او د ما د خروج فیصله به کوي چې ما به باسي. هغه ورته او دا پیښیږي ځکه چې د دې د پیړیو د عقیدې ځکه 600 کاله نبی نه درغله د دې عقیدې هم د شرک عقیدې دي دا چې ته د خپل عقیدې نه اړه
نو خامخا به تا سره دښمني کوي. اوس سوال دا واردېږي همزه د استفهام ده واو د عطف ده. حرف استفهام او حرف عطف چې سره یو ځای شي په ترتیب کې حرف عطف مقدم وي. فاین تذهبون، فاین ګوره فی مخکې ده، این شاته ده. و کیف تکفرون، واو مخکې ده، کیف شاته ده. دلته څنګه حمزه د استفهام مقدمه شوې ده په واو عاطفه باندې؟ نو د دغه نه چا جواب کړی ده چې اگر که قانون خدا ده چې حرف عاطف او حرف استفهام چې سره یو ځای شي هلته حرف عاطف مقدم وي، خو لیکن حمزه په اداتو د استفهام کې اصل د حروفو د استفهام حمزه ده، د دغه اصالت په تقاضا دا مقدمه شوې ده په حرف عاطف باندې. لیکن وای دا جواب ضعیف ده، دا قول رکیک او ضعیف ده. ښه خبره دا ده چې دا واو عاطفه ده معطوف علیه مقدر ده. دلته حرف استفهام او حرف عطف په یو ځای نه دي، هلته مابین کې معطوف علیه ده. معادیه، آیا دوی د ما سره دښمني کوونکي دي؟ و مخرجیه او مال رایستون کې دي. نو حمزه په معادیه داخل ده او واو په مخرجیه داخل ده. او مخرجیه هم ترکیبی لحاظ کې مخرجیه خبر مقدم، هم مبتدا مؤخره. ولی مبتدا مؤخره دا مقدم، ولی مبتدا نه بولو؟ ځکه وای دا اضافت لفظي د افاده د تعریف نه کوي. او معرفه او نکره چې په یو جمله کې راشي نو معرفه مبتدا واقع کیږي اگر که مؤخره وي. مخرجیه خبر مقدم، هم مبتدا مؤخره. او یا مخرجیه مبتدا قسم ثانی چې موږ تاسو کافیه کې ویو اعتماد په حمزه د استفهام باندې راغله ده، هم فاعل صدمه صد خبر. مخرجیه د اضافت اگر که اضافت لفظي ده خدا مبتدا قسم ثانی د جملې نه ده، او هم دا فاعل قائم مقام د خبر ده. او مخرجیه هم قال نعم، هغه ورته او دا به تاباسي. ولې تا راته کړی ده په داسې عقیده باندې چې د دې د عقیدې خلاف ته چا هم چې داسې عقیده راوړی او قوم ته د هغه سره به دښمني کېږي. خو د تا د نبوت خبر چې تیت شي، انتشار د نبوت ته راشي، که په دغو شپو کې زه ژوندی وم د تا به بلیغ قوي نصرت وکړم. بیا ثم لم ينشب ورقته ان توفیه، وخت تیر نو کو بیا مړ شو. اوس څوک وایي چې دغه روایت نه خو داسې معلومیږي چې یعنی د اول وختو کې د حضرت پیغمبر علیه السلام د نبوت اول چې ظهور د دعوت نه و شوی په دغه وخت کې مړ شو. خو د یو قول نه خو داسې معلومیږي سیدنا بلال رضی الله عنه چې په اسلام مشرف شو او د مشرک غلام و، یو به داسې تعذیب ورکوه چې د عربو په دغه سخته ګرمي کې کالی به د ده نه وایسته، په ګرمو شګو به یې څمله وه او په سینه مبارکه باندې به یې غټ کمر ورکېښی. ده به د احد نارې ویلې چې د شرک طرف ته زه نه ګرځم مګر بیوخي به یې وکړه. نو هلته یو روایت داسې راغلی چې حضرت سیدنا بلال رضی الله عنه معذب کېږي، په ګرمو شګو پروته، په سینه مبارکه باندې تیږه ایښې ده، دی د احد نارې وایي. حضرت ورقه په دغه لار تېرېږي چې دی ده غږ یې واورېدو نو دی ورته والله یا بلال احد بیا دغه خلکو ته خطاب کوي، والله لئن قتلتموه لاتخذنه حنانا، قسم د کتا چې دی شهید کو موږ به دغه ورځ د خدای د رحمت ورځ وبولو چې د په وینو په برکت باندې به په موږ د خدای رحمتونه نازلیږي. او سیدنا بلال رضی الله عنه خو ډېر وروسته مسلمان شوی، نو دغه ځای نه خو معلومیږي چې دی تر هغه وخته ژوندی و. بیرته د ده جواب کوي چې نه دا روایت ضعیف ده. ولې که تر هغه وخته ژوندی وای سیدنا حضرت حمزه رضی الله عنه چې څنګه ایمان راوړ دستی نصرت پیغمبر علیه السلام شروع کړ، سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه چې څنګه ایمان راوړ دستی نصرت پیغمبر علیه السلام شروع کړ. نو ورقه هم داسې کم سړی نه و، مشهور قوي سردار و د قوم، بیا خو به دم د نبی علیه السلام نصرت کړی وای.
چا جواب کړی ده چې ژوندی دي وي خو ده خو وعده د نصرت یوم الخروج کړی ده چې کله تا باسي زه به په هغه ورځ بیا د تا نصرت کوم لیکن وایي دا جواب ضعیف ده حضرت ورقه د ژوندی وي وستې رسیږي او په نبی علیه السلام د 14 کاله تکلیفونه په مکه معظمه کې تیریږي دی د نصرت نه کوي انتظار د هجرت د ورځې کوي چې زه به بیا په هغه ورځ کومک کوم چې هجرت وي نو ښه خبره دا ده چې حضرت ورقه دا اول وخت کې وفات شو اوس دغه ایمان په نبی علیه السلام راوړ که نه دا ځای دلته شروع نه ده ذکر کړی بل ځای کې بیا راځي ګورې تصدیق وکړو چې دا ناموس د رب کریم ده چې تا ته راغلی اما نبی علیه السلام دعوت د اسلام نه ده ورکړی د کلمه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله نه ده ویلې نو د حکم څه ده بیا راځي چې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې د د تر لورو د نبی علیه السلام بیبي ده هغې د مرګ نه بعد د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ده خو د تا سره د نصرت وعده وکړه خو نور خو مړ شو غریب ایته انجام به څه وي پیغمبر علیه السلام ویلې ما دای په خوب باندې ولیدو چې سپینې جامې اغوستې وې نو دای جنتي ده که جهنم کې وای بیا به یې داسې لباس نه و اوس نو چې جنتي ده دا جنتیتوب په څه حیثیت ده څوک وی چې خو په حق نصرانیت و تر دغه وخته پورې نبی علیه السلام چې دعوت نه و شروع کړی خلکو ته نصرانیت منسوخ و خو حق دین و دی په هغه حق دین د نصرانیت کې مړ شو تحریف ده نه و کړی او څوک وی چې دا تصدیق د پیغمبر علیه السلام چې وایي که دغه عین ایمان ده په ده باندې به هر تقدیر حضرت ورقه رضی الله تعالی عنه چې دغه خوب د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي چې جنتي ده نو مؤمن تر دنیا تیر شوی ده وفطر الوحي وحي منقطعه شوه اوس دلته څو بحثونه دي اول دا فطور دی وحي د څه وجې نه راغی دوم موده د فطور څومره وه دریم په دا موده د فطور کې جبرائیل علیه السلام راتلو پیغمبر علیه السلام ته څه خبرې کړې که نه څلورم بعد الفطور بیا اول چی نازل شوه نو اول سبب د فطور دا وحی منقطع کېدن د دغه سبب یا ده چې په پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام د غیږې د ډیره کلکولو د وجې نه جسمانی تکلیفونه په ده راغله چې پرون موږ تاسې قصه وکړه چې د لیون مرض زیادت مرض د مرګ خطر ورسره پیدا شو نو د دغه دپاره چې هغه تکلیف ختم شي دوری چې بیا وحی راځي خو بیا به په د تکلیف راځي چې تکلیف ختم شي دا حکمت وبکې په فطور کې دوم حکمت دا ذکر کوي چې حضرت پیغمبر علیه السلام چې هغه 15 آیتونه مبارکانو د حضرت جبرائیل علیه السلام د خولې مبارکې نه واورېده پیغ کې یو ځان ته ذوق و ورسره تکلیف هم و خو په غېږ کې کله کېدن راغله 3 وارې کلک کلک خو بل طرف ته د وحی ځان ته خوند هم و نو وحی منقطع شوه د دې دپاره چې په ده کې شوق د دواري نزول پیدا شي یو وارې چې کوم شی په شوق وي بیا تکلیف برداشت کول کې اسانه شي خبر مهم ځای دغه ده چې په یو شي کې د حصول په لحاظ د چا شوق نه وي تکلیف نشي برداشت کولی موږ تاسې دغه مزدوران وینو د سهار نه تر عین ماښامه پورې ګورې د سهار نه تر ماښامه پورې لګیا دا دومره ستړی چې آرام هم چای او مړی داسې په منډه وخوري او دستي بیا لګیا دا د څه دپاره کوي دا یو شوق د دی په زړه کې موجود ده چې حصول د دنیا ده د دغه شوق د وجې نه دا ټوله ستړې ورته اسانه شوه یوه ورځ نه مسلسلې دا ستړې تېري چې چا سره د علم شوق پیدا شي هغه به د علم په حصول کې سفرونه بېخوبۍ لوږې او تندې د امام بخاري غوندې تېري د نور ائمه غوندې چې موږ تېر کړه هر شي چې شوق پیدا شي وایي مشقت برداشت کول کې اسانه شي دریم د دې حکمت په بنیاد باندې فطور راغی چې هغه اول ما نزله چې 15 آیتونه مبارکان په پیغمبر علیه السلام نازل وو چې په هغو کې دی تفکر وکړي ځکه که تاسې یاد وي موږ ویلي وو چې دا آیتونه خو 15 کم دي
خو لیکن د مقصد په لحاظ د ټول قرآن عظیم شان په مضامینو باندې مشتمل و چې د ټول قرآن په مضامینو مشتمل د یو د ما او تاسو سوچ ده په آیات کې یو د دوی سوچ ده یو څوک د یو حدیث نه په سلګونو مسلو استنباط کوي د یو آیات نه په سلګونو مسلو استنباط کوي او څوک صرف لفظ او ترجمه زده کوي نو دا چې دته موده د تأمل او د تفکر پیدا شي دغه وجنه د تدافطر راغی دومره خبر دا فطور دی واحد څومره وخت و نو په دې کې څلور قول دي یو قول دا چې 2 کاله وحی منقطع و یو قول دا چې 2.5 کاله وحی منقطع و یو قول دا چې 3 کاله وحی منقطع ده یو قول دا چې 2 ورځې خو 2 ورځې او کلونه خو ډیر فرق لري 2 یا 2.5 یا 3 کاله او 2 ورځې د دغه ځای محدثین ښه توجیه داسې کوي چې اصلا 2 وارې فطور راغلی یو وارې کم یو وارې زیات حضرت پیغمبر علیه السلام 2-3 شپې مریض شو په دغو شپو کې حضرت جبرائیل علیه السلام هم نه ورته راتلو د ابولهب ښځه د طعنې او د پیغور په شکل پیغمبر علیه السلام ته ویې چې ان شیطانک قد وضعک العیاذ بالله دا تا شیطان چې تا ته براتلو ته پریکوي تا سره دوستی قطع کړه 3 ورځې کېږي ته مریض یو دی بخي درته راځي نه هلته د هغه لږ فطور نه بعد خدای متعال د تسلی دپاره حضرت پیغمبر علیه السلام ته والضحا او الم نشرح له دغه 2 سورتونه چې عظیم نعمتونه الله تعالی په ذکر کړه ته نه پرې کړې تاسو لري دښمنی نشته هغه په قران کې په قسم سره په تاکید سره پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي او یو دغه وحی د فطور زمانه ده چې هغه 2 یا 2.5 کاله یا 3 کاله ده درېمه خبر دا د فطور د وحی په وخت کې چې وحی منقطع و 2 کاله یا 2.5 کاله یا 3 کاله حضرت پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راتلو کنه څوک وی چې دا 3 کاله جبرائیل علیه السلام نه دراغله خو اسرافیل علیه السلام ورسره مقارن و او یغه وحی نه راوړه صرف د دسره خبره کلمتان و کلمتین یو نه خبر به ورسره کړه وحی نور نه ورته راوړه چې کله دی وحی د نزول سلسله شروع شو جبرائیل امین ذمہوار د دی وحی بیا بیرته دیغه مقارنت ورسره راغی او څوک چې نه د حضرت پیغمبر علیه السلام د نبوت سلسله شروع شوی و 15 آیاتونه نازل شوی و د څنګه لکه بعض خلک د خیال کې چې اول شپږ میاشتې خوبونه و د نبی علیه السلام بیا 3 کاله د حضرت اسرافیل علیه السلام مرګرتیا و وحی نه و دیغه نه بعد بیا وحی شروع شو جبرائیل علیه السلام نو هغه اول 3 کاله د اسرافیل علیه السلام د مرګرتیا وخت په تور وی وای نه اته دا په تیر روایت کې صحیح ثابت شو چې اول 15 آیاتونه نازل شوی پیغمبر علیه السلام ته نو جبرائیل علیه السلام په دغه شپو کې راتلو حضرت پیغمبر علیه السلام چې هغه ذوق هغه خوند د وحی د نزول لیدلی و او الته وحی منقطع شو په دې کې شوق دومره غالب بشو چې د ډیر شوق د وحی نه به غمجن شو چې اوسوال نه راځي و به خو تغرته چې ځان ته یو پان نه واچي چې دای به غرته و خو چې ځان پان نه واچي الته به جبرائیل علیه السلام غاک په یا محمد انت رسول الله حقا ته د الله حق پیغمبر یې ای د جوش په بیرته ختم شو دا خدای پاک دې موږ ته ټول کې هغه واقعي شوق د ایمان پیدا کی دا د جذب کیفیت او سلسله کې چې هغه کوم عشق پیدا کیږي دا ما خپل بیا لیدل دي چې هغه سړی جذب شوی لویدل خپل شیخ صرف غاک پکړای په هغه غاک باندې دستی تسکین پیدا شوی راځي شوی ده دستی نبی علیہ السلام چې ډیر په جوش کې راغی چې حتی د غره نه ځان واچي چې حضرت جبرائیل علیه السلام به وای نفس غاک په وکړه چې یا محمد انت رسول الله حقا هغه جوش به ختم شو او بیرته به د غره نه راکوت شو را به خپل کورته اخرنۍ خبره څلرمه د فطور د وحی نه بعد اول بیا پیغمبر علیه السلام ته کوم آیتونه مبارکان نازل شوي دي نو اول د فطور نه بعد سورت مدثر نازل ده
چې په دا دوم روایت کې ذاتي اوس دغه بحث بیا کېږي. اول د فطور نه بعد سورت مدثر مبارکه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نازل ده چې دغه خبره به په دا وروسته عبارت کې وکړو. تر دغه ځای پورې د اول حدیث مبارک انتها ته ورسېدو. سند کې مخکې موږ د امام بخاري استاد یحیی ابن بکیر د لیث نه روایت نقل کړی و، یغه د عقیل نه، یغه د حضرت ابن شهاب نه، یغه پورته د حضرت عروه ابن زبیر او د ام المؤمنین سلسله وا. قال ابن شهاب د امام بخاري او د ابن شهاب په منځ کې خو مخکې موږ تاسو درې واسطې ذکر کړې وي، یحیی ابن بکیر او لیث او عقیل و. قال ابن شهاب چې دی وی نو د خپل د ابن شهاب نه دی اوریدلی. نو اوس دوه احتمال دي، یا دا چې دا مسند ده په سند سابق باندې معطوب ته په کلام سابق چې واري مخکې ورځ کې موږ تاسو دا خبره کړې و. هغه یحیی ابن بکیر د لیث د عقیل نه روایت نقل کړي چې یو خو هغه حضرت ابن شهاب د حضرت عروه نه هغه روایت د ام المؤمنین نقل کړي و، دلته به واو د تحویل وی وسره. وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله انصاري رضی الله تعالی عنہ. سند هغه سابق ده خو دلته تحویل راغی، او د تحویل دوه قسمه دي مشهور. هغه ډیر مشهور خدا ده چې په اول د سند کې لیاري دوی وي بیا وروسته یو شي، خو کله داسې پیښي چې اول لیاري یو وي وروسته دوی شي. دلته هغه قبیله نه ده، ځکه تر ابن شهاب پورې لیار یو ده. یحیی ابن بکیر د لیث نه هغه د عقیل نه روایت نقل کوي ابن شهاب ته، په اول سند کې هم په دوم سند کې هم. د ابن شهاب نه بعد بیا لري دوی شوی دي، ځکه یو د ابن شهاب د حضرت عروه نه هغه د حضرت ام المؤمنین روایت نقل کوي، دلته بیا د ابو سلمه نه هغه د حضرت جابر رضی الله عنه نه دیغه روایت نقل کوي. نو صحابه بدل شو، تحویل ده خو دغه قسم د چلیارې په اخر کې دوی شوی دي. او مشهور خدای اول دوی بیا یو شي، دلته اول یو ده اخر کې دوی شوی دي. او څوک یې چې نه اول د سند محذوف ده دا معلق ده د تعلیقات د بخاری نه ده، په دغه سند نه په بل سند اوریدلای. دغه یحیی او لیث او عقیل په منځ کې نه دي، خو هغه اول د سند تر کړی ده. لیکن تعلیق چې بخاری ذکر کوي چې په جزم ذکر کوي، لکه ګوري دلته قال ابن شهاب معروفه صيغه ذکر کوي، قیل نوی مجهوله صيغه نوی. دا وای اکثره بیا د مستندات نوی چې په بل ځای کې بخاری دغه سند بیا متصل ذکر کړی وي، دلته معلق ذکر کړی خو بل ځای کې سند متصل بیا ټول ذکر کړی. ابن شهاب یې چې حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ماته ویلې چې حضرت جابر رضی الله عنه راته ویلې قال وهو يحدث عن فتره الوحي. دا قال کې ضمیر چاته راځي ده، وهو ضمیر چاته راځي ده، څوک چې حضرت جابر ته راځي ده. لکه لاندې موږ نقطه کې قال سره سر پوری کو وګورو، دا قال تم نه او جابر تم نه اشاره یې غته کړې ده چې جابر وی. نو د قال ضمیر مستترم د تراجه دا ورسته هو ضمیر دا هم د تراجه، لیکن مختار
لکه هغه اول چې دته وحی نازل عینا مبارکې نازله وه او آینده کال دا بل کال دا وروسته کلو کې هم هر میاشتې روژې به تلو هلته په غار حرا کې بیا کېناستو جوار مې کوو چې که بیا جبرایل علیه السلام راشي نو دا جوار مې پوره کړو میاشت مې پوره کړه هلته په غار حرا جبل نور مبارک کې زه را روان شوم د غره نه راکوز شوم فلما استنتبت الوادي چې خېټې د کندې ته داخل شوم خور ته را اوارې ته را داخل شوم غږ مې واورېد ښي لوري ته چپ لوري ته مخ ته شاته مې وکتل هېڅوک هم نشته بیا ځم بیا مې غږ واورېده بیا مې څلور سره طرفو ته وکتل هېڅوک نشته بیا ځم بیا مې غږ واورېدو تفصیلي روایت کې درېیم وار مې چې غږ واورېدو شاوخوا خو مې دوه وارې وکتل هېڅوک نشته چې سترګې مې پورته طرف ته پورته کړې دلته یې هغه ځای چې هغه ملایکه چې ما ته غار حرا کې راغلې وه په کرسۍ باندې ناسته وه او په اصلي شکل کې وه چې دومره وجود یې و 600 وزرې وو چې 2 وزرې د شرق تر غربه رسېده د ډېره خوف په زه ولوېدم بیا جبرایل علیه السلام راغی زه یې راپورته کړم او په ما د تبې کیفیت راغلی کور ته راغلم چې ما پټ کړئ ما پټ د فطور نه بعد هغه مخکې اوله ورځ چې موږ ویلې اول حقیقي معنا اول ما نظره هغه 5 آیتونه دي دا د حضرت جابر نه چې اول ما نظره معلومیږي بعد الفطور اول دغه سورت المدثر ده ولې هغه ملایکه راغلې وه چې هغه ومې ولیده چې مخکې مې په غار حرا کې لیدلې وه اوس ضمناً دلته بله خبره وکړو ما هغه ملایکه ولده چې ما ته غار حرا کې راغلې وه په کرسۍ ناسته وه د ملائکې ناستی په کرسۍ ثابت شو حضرت نبی علیه السلام په کرسۍ ناسته که نه نو مسلم شریف کې روایت راځي حضرت ابو رفاعه ویلي زه د صحابي په واسطه په اسلام مشرف شوی وم د لرې ځای نه راغلم حضرت پیغمبر علیه السلام په خطبه لګیا ده چې زه راننوتم جومات ته په آدابو نه یم پوه نو غږ مې ورته وکړ یا رسول الله رجل غریب ما یدری ما دینه مسافر راغلی په دین نه یم خبر چې دین مې څه ده ته ما ته که د دین تشریح وکړې ګورې دا سوال جواب فوري طلبه ده چې د عقیدې فکر درنه وکړي دې به جواب ورکړې جبرایل نبی علیه السلام د منبر مبارک نه راکوز شو راغی د ما پلوري چې دی ما ته راغی واوتي له بکرسي احسب قوائمها حدیده کرسۍ ورته راوړه خیال کوم چې هغه پښې هم د اوسپنې وې ورته کېږه پیغمبر علیه السلام په کرسۍ کېناست ما ته یې ضروریات د دین بیان کړه بېرته لاړ منبر ته وکړ پیغمبر علیه السلام هم ناسته شاه نورشاه کشمیري رحمه الله په جومات کې په کرسۍ ناسته بیان کوي په ناستو ملایانو کې یا طالبانو کې یا چا کې زړه کې وسواس راغی چې وګوره په جومات کې په کرسۍ ناسته حضرت شاه صاحب ته خدای پاک د دغه زړه د تصور علم ورکړ کشف القلوب راغلی که رانه خدای پاک د خلکو په زړو خدای پاک خلکو ته علم ورکوي وایي هغه د یو په خاطره باندې احساس باندې الله درته علم ورکړ چې دلته خو داسې وسوسه پیدا شوه په خوله څه نه ورته وایي شاه صاحب غږ وکړ چې مسلم شریف خو تاسې راوړئ مسلم شریف یې راوړ دغه روایت راواړوه چې حضرت ابو رفاعه راغی حضرت نبی علیه السلام ته ویې چې یو مسافر راغلی په دین نه یم خبر که ته ما په دین باندې خبر کړې پیغمبر علیه السلام د محراب مبارک نه منبر نه راکوز شو راغی د ده څنګ ته او دی ویې چې کرسۍ ورته راوړه پیغمبر علیه السلام په کرسۍ کېناست او ما ته یې بیان وکړ د هغه سړي قناعت وشو ما الحمدلله بار په مجلس کې افغاني خلیفه مبارک زرمن خلیفه مبارک او احمدزي خلیفه مبارک په دغو کې دا لیدلي چې زړه کې به دې په یو خبره کې تشویش راغی دغه خبره به شروع شي تا دې څه نه ویلې خو سړی هر ملګري به بیا باندې وجود دا ملګري به چې سره غږېده هر یو ملګري به ویل دا خبرې ما ته وکړه دا خبرې ما ته وکړه چې چا په زړه کې به کوم چې شی و خو خدای متعالی د علم ورکوي کشف القلوب خو شته که پیغمبر علیه السلام هم ناسته حضرت جبرائیل علیه السلام هم ناسته
که موږ ته په جومات کې په جلسه کې یو عالم په کرسۍ کښېني یو مصلحت او حکمت په بنیاد باندې چې ټول ملګري یې ویني او ټولو ملګرو توجه برابره شي، غږ دې تر ټولو پورې ورسېږي، د تکبر او د فخر په نیت باندې نه وي، نو دا جایز ده، اصل دی. بیا زه لاړم، ما ورته ویل ما پټ کړئ الله تعالی دا صورت نازل کړو چې یا ایها المدثر. خو دلته ګورئ لفظ د دې د زملوني ما پټ کړئ په بعضې روایتو کې راځي چې ما ورته ویل دثروني زملوني دثروني الفاظ دوه دي خو معنا یو ده. موږ چې قرآن عظیم شان ته ګورو، حضرت پیغمبر علیه السلام ته د سورت مزمل په سر کې یا ایها المزمل سره ندا ده، د سورت مدثر په سر کې یا ایها المدثر سره ندا ده، او د دواړو معنا په ای جامع کې ځان غفتونکی. د دغه مصداق معلوم شو چې په دغه وخت کې د ملائکې نه په رعب کې راغلی کور ته ځان یې پټ کړی، الله تعالی صورت نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر. دا مزمل په څه حیثیت و هلته ځان ولې پټ کړی و چې یا ایها المزمل په نازل شو. وایي هغه یو بله واقعه وه. حرم شریف کې به دا مجلسونه جوړېده، مشرکین په خپل منځ کې سره ناست دي، د حضرت پیغمبر علیه السلام په باب کې مشوره کوي چې په دغه یو داسې نوم یې ایښی وای چې دی په هغه نوم العیاذ بالله بدنامه شوی وای، خلکو به تعلق نه ورسره ساتو. چا ویلې د کاهن نوم به پکې ایږدو، دا نجومګر. بېرته انور رد کړو چې نه، دا خو هر چا ته معلوم ده چې دی کاهن نه ده. چا ویلې د شاعر نوم به پکې ایږدو، بیا به انور رد کړو چې نه، هر چا ته معلوم ده چې د ټول عمر شعر نه ده جوړ کړی، نه یې ویلی ده. بیا یې ویلې چې ساحر نوم به پکې ایږدو. وایي د دغه تردید هم ونه شو، خو فیصله هم ونه شوه چې صحیح ده، خلک سره ټیټ شوه. دا خبره کوم صحابي مبارک اورېدلې ورېوړه پیغمبر علیه السلام ته چې اتا په باب کې داسې مشوره وشوه، نوم در باندې ږدي چې دا د رسالت په صفت د څوک ونه پېژني او د بدنامۍ دپاره چې د اطرافو خلک راځي، نو تا باندې به ذاتي ایمان راوړي. پیغمبر علیه السلام نهایت زیات غمجن شو او د ډېر خفګان په وخت کې کله سړی ځان ګوښی کوي او بیا څاروي کې ځان پټ کې سوچونه وایي. نو نبي علیه السلام وینا خپل کور مبارک ته هلته د ډېره غمه په پریشانۍ کې په څاروي کې ځان پټ کو پروت ته په دا خبره کې وسوچ کوي چې اوس وګوره دا بدبختانو ته زه د الله د طرف نه نماینده دی، د پیغمبر معجزې ورته ثابتول او خپل مخکینی تاریخ ورته معلوم دی، دا تدبیرونه د ما په وخت کې دا خو تباه کېږي. هلته خدای پاک یا ایها المزمل سورت مبارک نازل کړ. خو مزمل ای مزمله ای مدثره ای په جامو کې ځان غوښتونکی، داسې نوم یې څنګه پکې ایښی الله تعالی. دغه ته خطاب او تکریم او ترحم او تلطف یې یو څوک مخاطب چې په یو صفت متصف وي د دغه صفت نه یې نوم راواخلي، دا په عربي کې د تلطف او د شفقت نوم وي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها کوټې ته ورغی، حضرت علي کرم الله وجهه په کوټه کې نشته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته د تره زوی د چیرې ده؟ دې ورته ویل چې هغه د ما سره څه خفګان راغی، رانه ګیلمن شو، و جومات ته په جومات کې پروت ده. حضرت پیغمبر علیه السلام ورغی، حضرت علي کرم الله وجهه په جومات کې پروت ده، څادر مبارک د بدن نه لوېدلی ده، خاطر مقتبسونه ډېر نه وو، څادر لنډ و. دا ولی مبارک جومات کې خاورې شګې دي په دغو باندې سپېره شوی. پیغمبر علیه السلام د دغه حال نه چې دی متصف ده په ګرد باندې داسې ټپوي دا خاورې ته پاکوي، ورته قم ابا تراب قم ابا تراب. حضرت علي صاحب ډېر نومونه درلود، خو په ټولو کې په دغه نامه به دی ډېر خوشحاله کېده چې ابا تراب، ځکه دا د حضرت پیغمبر علیه السلام هغه د تلطف او د شفقت نوم دی چې په ده باندې ایښی ده. نو نبي کریم هغه د ده د اتصاف د حال نه چې دی په جامه کې ځان غښتونکی دی، د دغه نوم راواخیست، یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها المدثر، ای په جامه کې ځان غښتونکی څه وکړه؟ قم جیږ شه فانذر، خلک وویروه.
انسان تخویف ته ویل کېږي، خو هغه تخویف مطلقا نه، هغه تخویف چې عاقبت یې سیئه لري، مضمومه لري. که عمل په ونه شي نو بیا به ډېر بد انجام وي. چې څوک د جهنم نه رسول الله ویروي او دی ځان د جهنم نه بچ نه کړي، ایمان را نه وړي، عاقبت به یې څه وي؟ په جهنم وي. اوس د نبي علیه صلات وسلام وظیفې خطبې دي، هم نذیر ده هم بشیر ده. دلته صرف د تنزیل خبره بیا ولې خاص کړه؟ قم فانذر وابشر نه ورسره وي. او هلته په قرآن عظیم شان کې بل ځای کې چې بشیره و نذیره وایي څه ته دا خو ابتدایي وخت و. په ابتدایي وخت کې خلک مسلمان ډېر وو که کافران. کافر د بشارت لایق ده که د تنزیل؟ ځکه د تنزیل خبره ورته وکړه. خلک چې وډارکه د جهنم نه چې کفر پرېږدي، شرک پرېږدي، په ایمان باندې مشرف شي. وربک فکبر، او د خپل رب عظمت او لویي لکه ته چې په زړه کې خپل لرې دغسې خلکو ته بیان کړه. څوک یې چې د دغه معنا دا خاص معنا ده چې الله اکبر ووایه. هغه کې هم د الله د لویي بیان ده، لیکن نه دا معنا نه ده. ځکه هغه وخت د لمانځه خبره بیا نه وه، د لمانځه د نزول آیتونه خو بیا نه وو راغلي. د رب کریم لویي بیان کړه، او لکه څنګه زړه کې چې ته لرې خلکو ته یې دغسې لویي ورسوه. اوس د لویي بیانولو کې د تنزیل سره څه مناسبت ده؟ یا ایها المدثر قم فانذر، خلک وویروه. بیا یې دوستي ورته ویل چې خلکو ته د الله لویي او عظمت ور وپېژنه. وایي ځکه چې تنزیل فرع د تعظیم ده. څوک چې د الله لویي ونه پېژني نو د الله تعالی د توبیخ نه به څه وډار شي؟ دا ډار خو هلته وي چې هلته د ده په عظمت خبر شي. لکه بل ځای کې بیا موږ تاسو ته کتابو کې مثال راکوي د ملک د مشر نه، وزیر اعظم نه مثلا، د حکومت خلک ډېر ډارېږي چې دا نور وزیران او والیان دي که عام دیکانان او مزدوران ډېر ډارېږي چې رښتیا د دنیا په سطحه باندې د حکومت قانون باندې څوک پوه وي نو هغه د وزیر اعظم نه ډېر ډارېږي. ځکه د یو قوت او پاور ورته معلوم ده او په یو باندې دوی پوهېږي چې که زه د ده لحاظ وساتم نو ما ته تنخوا هم راجګوی شي، ما ته عهده هم راپورته کوی شي، او که زه د ده په شان کې بې ادبي وکړم نو داسې نه چې صرف ما به معذوره کړي، سزا هم راکوی شي. چې اوس وزیر اعظم د یو مرکز نه یو ولایت ته روان وي او والي ته خبر ورکړي چې زه سبا ته درځم، هغه والي به ټوله شپه په انتظار او په تشویش کې تېروي چې داسې څوک دماغه ونه کړي، څوک شی ونه کړي، د امنیت لحاظ به ساتي، ګر به ګرځي. عام خلک خپل خوبونه کوي، چورته مه کې وایي چې وزیر اعظم څه خو ما سره نه د تنخوا کار ده، نه ډګرۍ یې راکړی، زه خپل پیاز خرڅوم، که وزیر اعظم راځي که نه راځي د باید د سره څه. د استاذ قدر عالم ده، د خپل شیخ قدر او مرشد ده. څوک پېژني؟ چې څوک استاد وپېژني چې د استاد علمیت یې نه وي مسلم کړی. د عامو عوامو او د دغه تعلیم څه فرق ده؟ نه عام د ده قدر نه لري نه هغه تعلیم لري، ځکه د استاد په عظمت خبر نه ده. نو اول خبرول پکار دي، ځکه الله تعالی پیغمبر علیه السلام دی د ما لویي ور وپېژنه. ان بطش ربک لشدید، د الله نیول ډېر سخت دي. چې په دغه پوه شي چې ډېر سخت دي بیا به هلته ځان ساتي. ان عذاب ربک لشدید، چې په دغه پوه شي چې د خدای سخت عذاب ده. د جهنم اور د دنیا د اور نه نشته توای زیات ګرم ده. د دنیا اور د جهنم د اور اویایمه حصه ده. چې په دغه پوه شي چې جهنم دومره ژوره کنده ده چې د پاسه نه سړی ور ولوېږي، اویا کاله به پوست کې روان وي. بیا به هغه سړی د جهنم نه وډار شي، بیا به داسې عمل نه کړي چې جهنم ته برابر شي. او
او چې څوک په دغه پوه شي چې رب کریم هغه منعم ذات ده، هغه محسن او قدردان ذات ده، چې څوک چې په دې ایمان راوړي، طاعت او عبادت او بندګي کوي، هغه ته بیا داسې جنت کې دایمي نعمتونه ورکوي چې هغه بیا بالکل پناه نه راځي. ټول عمر ځواني ده، بیا سپینګیرتوب نشته، ټول عمر صحت ته مرض نشته، ټول عمر خوشحالي ته خفګان نشته، ټول عمر راحت ته زحمت نشته، ټول عمر مړښت ته مسکنت نشته. داسې نعمتونه چې څوک خبر شي دا چې موږ د یو 2 شپو راحت په یو شي کې وي څومره ورته خوشحاله یو، د هغه 2 شپو د راحت لپاره څومره محنت تېروو. نو بیا سړی د طاعت کې کوشش کوي چې ما ته خو دایمي نعمتونه بیا پیدا کېږي او الله په دغه قادر ده، په عصمت خبر ده، الله په دغه قادر ده. داسې نه د دنیا کې یو عزتمن مېلمه چاته ورشي هغه خپل وس موافق بندوبست ورته وکړي، بیا په اخر کې عذر هم ورته وایي تا خو ډېر لوی حق و خو بېوسیته دوکان ده، بازار لرې ده او شی نه پیدا کېږي. موږ تاسې دا پښتانه قسمه قسم عذرونه ورته بیانوو که نه؟ الله تعالی بیا چاته عذرونه نه بیانوي. يعطي الجزيل على العمل القليل، فكم عمل ډېر غټ غټ انعامات ورکوي. نو د ما لوی باندې خلک خبر ده. وثيابك فطهر، د ثيابك فطهر 2 ترجمې. یا خپل نفس دغه شان چې تر اوسه دې د اخلاق رزینو نه پاک ساتلی، په اخلاقو حمیده و دې محلا او مزین ساتلی، دا خپل نفس په دغه شکل باندې د اخلاق رزینو نه پاک وساته. دا معنا داسې کوو چې وایي ساته، ځکه العیاذ بالله مخکې خو اخلاق رزینه نه وو چې خدای پاک ورته چې ځان پاکه، شرک لرې که، تکبر لرې که، ریاکاري لرې که، عجب لرې که، حسد لرې که، د دنیا محبت لرې که. دا خو نه وو چې ورته چې لرې که، چې تر اوسه دې نه وو دغسې ځان وساته. او یا دا ظاهري جامه، دا جامه لکه تر اوسه دې چې پاکه ساتله، دغسې پاکه ساته د نجاستونه. په دغه کې وایي بیا بیا مبالغه ده چې جامه د بدن جز نه ده، د دغه صفایي د موږ نه الله تعالی غواړي، نو د موږ د نفس صفایي خو په طریقې اولا غواړي. لکه وایي حضرت عمر علیه السلام چې یوه ورځ صحابو ته بیان کې ویل نظفوا افنیتکم، دا د کور مخه، دا غولی سرای دا پاک ساتئ. د یهودو غوندې مه کېږئ. یهودو لکه د موږ د وخت کوچیان، په چا تحقیر نه کوو، خو عادت چې وګورو میږې وزې سپی د نه په کېږدۍ کې ورسره پراته وي که نه پراته، اوښ دانه ته ورته تړلی که نه. ډېر د موږ دا سړی خلک چې غواوې او دا شیان لري د کور په مخ کې خشایي کوي، هلته یهودو کې هم دا وایي نه، دا د کور مخه پاکه ساتئ. او چې د مخه حکم یې وکړه چې مخه پاکه ساتئ، نو د ننې کوټه به بیا څومره پاکه ساتئ. وایي چې هغه حکم یې وکړو نو ننې کوټه به سړی څومره پاکه ساتي. داسې نه چې طالب یم راغلی یم په مدرسه کې یم په جمعه کې یوه ورځ کوټه جاره کوم، چې توشکه راپورته کوي د ماړې زړې به دې لاندې پراتې وي، نسوارو کڅوړې نسوار به یې لاندې پراته وي، کاغذ لیکلی بسم الله به شیان په لیکلي دي، توشکې لاندې به پراته وي. ګورې مکلفیت احساس باید وکړو. د مکلفیت احساس، موږ مکلف یو، غیر مکلف نه یو. چې لاندې تر توشکې بسم الله پراته وي، کرسي راته په ناست دی، کاغذ پروت دي، بل نور لیکل پر شوي، کرسي را په ناست دی. د صفایي اهتمام خپله د حدیث نه معلومېږي چې دومره صفایي چې د کور خورڅه کوي خپله کوټه، د کوټې مخه د باندې غوره یې پاک ساتئ. د یهودو غوندې مه کېږئ چې دلته به نږدې غواوې درته تړلي، اوښان هم تړلي، وزې هم تړلي، ښایي او هر شی درته د په څنګ کې دي، دروازې په څنګ کې دي. نو دلته نفس خو به خود پاک ساتي، جامه چې پاکه ساتلو د نه غواړي الله تعالی، نو نفس خو به بیا پاک ساتي. او بیا ورته وایي والرجز فاهجر، بوتان دغسې چې پرېږدي لکه تر اوسه دې چې د بوتانو قدر نه ده کړی. د بت پرستۍ په دور کې پیدا پیغمبر علیه السلام د بت پرستو په مابین کې لوی
پیدا هلته شو، لوی هلته شو، خو تر اوسه دې چې د بت احترام نه ده کړی، دغسې دغه عمل جاري وساته. حضرت پیغمبر علیه السلام د بت مچول، بت ته سجده کول، د بت قدرداني کول په ټولو عملونه کوي. د مشرکینو عادت لکه موږ تاسې چې اختر راځي، دوی هم داسې د خوشحالۍ ورځې به چې راغلې بیا به تله دغه بتانو په څنګ کې بیا الواګانې او شیان کېږو، میله به یې جوړه کړه، بیا به راغله بتانو ته به یې سجده کړه چې دا خوراکي شیان به هم تر څو پورې متبرک شي، بیا به یې هغه خواړه. د حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان ښځې ولرل، لکه مثلا ترونه، تره زامن، ترورګانې. حضرت نبي علیه السلام ته یو وخت کې کلک شو په کلکونې چې ته هم راسره راشه، داسې ګام میله یې دي موږ مجبوره یې کړه چې تر یو ځایه یې بوتلو، دوی لید ورسره و. بیا دوی چې په خپلو رسوماتو باندې لګیا شو، نبي علیه السلام ته راولاړ شو. چې بېرته راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ده. نور دوی چیرې لاړې؟ وایي زه وډه شوم په جنون باندې په لیونتوب، یا یو قول دا ده چې په پیریو وډه شوم چې ما ته پیریان ضرر راونه رسېږي، ځکه راغله. هغه ورته ته خو د ډېرو نیکو اخلاقو څښتن یې، ګورئ په کلکونې کې ته خو د ډېرو نیکو اخلاقو څښتن یې، په داسې اخلاق حمیده او خاوندانو باندې پیری هم کار نه لري. دا موږ تاسې په وخت کې پیریان په سړیو ډېر کېږي که په ښځو، خو ناقص العقل و دې ښځې دي اکثره بېلماس وي. هغه د حج شپې څه کوي؟ د بېدیني سره عادت وي. بیا موږ د صحرا زندګي د صحرا په عنوان په جهالت کې پاتې ده. دیني مسایل کورو کې نه بیانېږي. موږ کله هلته ښځه راغلې د کوچیانو، بیا یې موږ کور والا ته ویلي دي چې موږ خو پوښتنه نه شو کړی، تاسې که د مولي صاحب نه پوښتنه وکړئ، 4 میاشتې کېږي چې د ما مرض جاري ده، استحاض غریب دی ته پیدا ده، 4 میاشتې کېږي ما لمونځ نه ده کړی. مېړه ته وایم چې ورشه د ملا نه پوښتنه وکړه، هغه وایي زه شرمېږم د ملا نه څنګه پوښتنه وکړم. 4 میاشتې دا به هغه دینداره ښځه. بله ښځه راغله کور ته، داسې کوچۍ ده، دا د وطن کوچۍ، دا نه چې اول کوچیان یې بیا وطن کې واړوي، دغه یې په دامادارو کوچۍ واده کړې ده، خو سره تربرونه دي، هم کوچیان دي، دا هم کوچیان دي، دا اوس زمیندار شوي دي. د اعصابو تکلیف یې دا ډاکټر ته یې راوستلې ده، د ناوېتوب یې نه پوهېږم څومره ورځې، بیا یې موږ ته د دم دپاره راوستلې. نو هغه غریبه په کور کې غږېدلې وه چې اوس موږ ځایي خلک یو، پلار مې ته ورور مې لږ ملا ده، دیني مسایل. اوس هغه ځای ته ورغلو په داسې وحشت کې، ګورې دغه شیان د دغه مجبوریت نه زه بیانوم چې موږ تاسې باید د دین ذمهواري دا مسایل بیان کړو په خلکو کې، خپلو کلیو کې. مخایه چې مېړه سره یو ځای شوم چې غسل مې کوه، خوا کې مې نه پرېښم غسل ته، چې دا په موږ کې عیب ده، تر 2 ورځو پورې به غسل نه کوې. دا یو نوع پښتو دی، لکه 2 ورځې موږ نه یو سره نږدې شوي، ما مېړه ته ځان نه ده ورکړی، تر 2 ورځو پورې به غسل نه کوي، دا په موږ کې شرم ده. وایي د دغه سوچونه مې اوس د وادې نمه وکړه، 10مه اعصاب یې غریبې خراب شوي وو، چیغې به یې ویلې، ژړل به یې. که داسې وحشت ده، هغه د وحشت د وجې نه د دین نه ناخبره دي. او د دې بازارو والا دا بیا د عیش او د خواهشاتو په بنیاد دین ته نه دي ورخلاصي، په خواهشاتو لګیا دي، عیش پرسته دي، تعلیم لري خو دین نه لري، په خواهشاتو لګیا دي. نو هلته دوی حضرت نبي علیه السلام ته وویلې چې ته د نیکو اخلاقو څښتن یې، په تا باندې پیری هم کار نه لري. بیا ورته ښه څه دې ولده چې وډار شوې، مهم ځای دا ده، څه دې ولده چې وډار شوې بېرته راغلې. وایي تاسو چې بوتانو طرف ته ور روان شوئ، چې زه بوتانو طرف ته د تاسې سره روان شوم، یو د سپینو جامو جیګ سړی دا مې مخ ته ودرېد او راته وویلې چې وګټه چې ګورې بوت ته ورنږدې راشي، د بوت قدر ونه کړي. ملایکه خدای پاک ورته رالېږلي، انبیا معصوم دي، د کلکونې نه خدای پاک د ګناهو نه ساتلي دي. وایي یو لویه سپینو جامو والا انسان راته متمثل شو،
او په خوش کې راته ویل چې ګوره چې بوت ته لاس ورنوړې مه چې لکه د بوت په طرف ورنه شي. زه وډار شوم چې دا پیری ده راغلم. بیا ځای کې بل وخت کې دیم کار نه ښودلو ځکه یتیم و خو د ډېرو نیکو اخلاقو څښتن و. د کنکلي نه هغه د انواراتو اثار کې کاره و د ټولو خاندانو مینه ډېره وه ورسره. د نرو د ښځې نو چې ده د الفاظ ورته وویلې بل وخت کې وایي بیا په ده باندې غږ ونه کړو چې درځئ مېلې ته ته هم راسره لاړ شه. نو الله تعالی ورته ویل دغه بت پرستۍ دي چې تر اوسه نه دي کړي دغسې په دغه عمل باندې مستمر اوسېږه. په اصل کې حضرت پیغمبر علیه السلام اصل د حکومت ته او حکم اصل ته په واقع کې حکم فرع ته وي که نه وي چې ده ته دا حکم ده چې د الله لوی عظمت په زړه کې ساته، خپل نفس پاک د اخلاق رذیله ونه، جامه پاکه د نجاست نه ساته، خپله د عمل په لحاظ د عقیدې په لحاظ د شرک نه ځان ساته. خو دغه کتاب ټولو امتیانو ته ده. فحمي الوحي بیا ګرمه شوه وحیه وتطابع متصله شوه. ګرمه شوه داسې نه چې په اور ګرمه شوه. وایي دا د محرري په اصطلاح باندې رواج ده په خلکو کې چې بازار کې کله سودا شروع شي دی وی بازار ګرم شو. هر کار چې وایي هغه خپل شي کې حرکت شروع کړي نو بیا دی وی چې دا بازار ګرم شو، دا شی ګرم شو. 3 کاله وحی منقطعه وه. د 3 کاله وحی نه بعد بیا دغسې اوږده زمانه د فطور نه ده راغلې. کله کله خو به یوه شپه یا 5 شپې دا معنا خو نه ده چې شپه ورځ د وحی شروع وه، ځکه خو 23 کاله کې قرآن عظیم الشان مکمل شو. حسب الوقایع حسب ضرورات به آیتونه نازلېده چې واقعه به پېښه شوه، کوم ضرورت به پیدا شو د نزول، نو نزول د آیتو په اندازه د ضرورت بیا فطور نه ده راغلی. تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رضان عن الزهري. تابعه دو عبارات. متابعت ویې څه ده او متابعت څو قسمه ده. متابعت اصلا څوک د چا په نقش قدم شاته تګ، سړی مخکې روان ده دا بل زوی د شا نه پسې روان ده، تابع. متابعت پیروي د یو د بل، او په اصطلاح د محدثینو کې یو راوي یو روایت نقل کړي په یو سند باندې، دوم راوي جګ شي هغه متن دا هم را نقل کړي په سند باندې، خو د هغه اول راوي سره په اول شیخ کې ورشریک شي یا د هغه نه پورته په شیخو کې شریک شي. اوس چې دوه قسمه شو شرکت، نو تابع هم دوه قسمه شو. چې د اول استاد نه ورسره شریک شي دغه ته تابع تام یایي، او چې د مابین ورسره شریک شي تابع ناقص ورته وي. د امام بخاري استاد هلته یحیی ابن بکیر روایت نقل کړی و د لیث. اوس د هغې یحیی متابعت کړی د عبدالله ابن یوسف او ابو صالح، یو هم روایت نقل کړی دی د چا نه؟ د دغه لیث نه. د یحیی په نږدې استاد کې ورسره شریکان شول. یحیی چې د لیث نه کوم روایت نقل کړی ده، دغه نورو د عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دغه هم دغه متن په دغه سند د دغه لیث نه را نقل کړی ده. نو د اول د سند نه د یحیی سره شریک شو، دغه تابع تام یې. او د دوم بیا چې دی چې وتابعه هلال بن رضان عن الزهري، نو معلومیږي چې دغه متابعت هلته په سند کې د زهري شاګرد څوک و؟ عقیل چې دا د هغه سره بیا شریک شوی دی. لکه عقیل چې د ابن شهاب نه دا روایت نقل کړی، دغه شان هلال بن رضان هم د زهري نه دا روایت نقل کړی ده. خو دا خو د بخاري اول استاد نه ده، د استاد نه هم پورته ده، دلته تابع ناقص وي. یو تابع ده یو شاهد ده. په اصطلاح د محدثینو کې د دغو په مابین کې فرق شی ده. وایي فرق دا ده چې په تابع کې صحابي یو وي، په شاهد کې صحابي بدل شي. نور سند یو ده خو هلته په صحابي بدل شي، د دوم صحابي نه دغه متن نقلي. نو دغه دوم صحابي قول لکه دغه اول دپاره شاهد شي،
او تابع هغه ده چې سړی نه ده بدل شوی، صحابي هغه یو صحابي ده، صرف په استادانو کې تایید راغی، یو د بل تایید راغی، فایده د تابع تایید ده. وقال یونس معمر بوادره، د زهري شاګرد حلال ابن رداد هم راغی، د زهري شاګرد مخکې عقیل هم و، خو په یو سندو کې دا روایت چې نقل شوی و د نبي علیه السلام د خوب په حال کې ذکر کولو کې دا ویلي و چې یرجف فؤاده، زړه یې رېږدېده. موږ هلته د بوادر خبره ورسره کړې وه، خو د زهري دغه شاګرد چې دا دوه شاګردان چې یونس و معمر دي، یو د زهري نه چې را نقل کړی دا د فؤاده په ځای بوادره ویلي دي، او بادره د دغه ولي او د غړۍ په مابین کې دغه غوښې ته ویلي دي. او د دغې خبرې مخکې موږ تاسې نور بیان کړی و چې په زړه کې چې حرکت زیات شي اثر یې په دغه ځای کې ښکاره کېږي. نو ترادف قول چې چا کړی د اتحاد مفهومي نه ده، تلازم ده، چې زړه کې څومره خوږیات زیات شي هلته اثر یې په ظاهر بدن باندې ښکاره کېږي. نو ځکه یې تعبیر په ترادف کړی، کبي په واقع کې ترادف نه ده، فؤا زړه یا باطن د زړه یا هغه پردو د زړه ته ویل کېږي، درې قوله وکړي. او بوادر دغه د ولي او د غړۍ په مابین کې دغه غوښې د ورمیږ ته ویل کېږي. نو چا ویلي دي چې یونس معمر د ابن شهاب دغه شاګردان به وي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام کور ته راغی، خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته په داسې حال کې راغی چې د خوب آثار یې دلته بیا ښکاره وو، دغه ځای یې رېږدېدو. او بیا یې حضرت ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته ویلې ما پټ کړئ، ما پټ کړئ. چې کله ډار ورک شو، رېږدېدن ورک شو، نو بیا پس د هغه نه